ننګرهار کې د بیلابیلو قومونو استازو د یوې غونډې په ترڅ کې په تودو احساساتو او یو موټی دریځ سره د پاکستان پوځي رژیم د ظلمونو پر وړاندې د ملي قیام خبرداری ورکړ. دوی اعلان وکړ چې د هیواد ساتنې، عزت، خپلواکۍ او دفاع په لار کې به د افغان پوځ ترڅنګ ولسي ځواک هم مبارزه پیل کړي. د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې ډیری هغه کورنۍ چې پاکستاني پوځي رژیم پرې لنډې بمبارۍ کوي خپلې مینې پرېښې او نورو سیمو ته تللي. دوی وایي پاکستاني ملیشي افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري او د ملکي وګړو کورونه بمباروي. بل خوا بیا مسؤلین وایي د پاکستاني بریدونو له کبله یوازې ننګرهار کې شاوخوا 250 کورنۍ بېځایه شوي. ننګرهار کې داخلي بېځایه شوو کورنۍ سره مرستې کیږي. د ننګرهار مرستیال والي مولوي غلام رحمان حیدري سره د کډوالو رئیس ملا عزیز رحمان سرحد او د اوچا ادارې استازي ډاکټر سید عالم داخلي بېځایه شوو کورنۍ لپاره د اړینو مرستو ترسره کولو په موخه ولیدل. د ننګرهار بیو کنټرول او احتکار مخنیوي کمیسیون د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې د خوراکي توکو د نرخونو د کنټرول په موخه څارنه ترسره کړه. مسؤلین وایي هغه کسان چې د خوراکي توکو په بیو کې غیر قانوني لوړوالی راولي او یا احتکار کوي له قانوني چلند سره به مخامخ شي. او د رنور ولسوالۍ کې د UNDP ادارې په مالی همکارۍ 215 زلزله ځپلو کورنیو ته د کورونو جوړولو چارې پیل شوې. د ولایت مقام کارپو انجینر صفی الله صادق په مشرۍ د اقتصاد ریاست او یادې ولسوالۍ مسؤلینو له دې پروژې څخه څارنه کړې او د پروژې هر اړخیزې څېړنې وروسته د معیاري او اساسي چارو ترسره کېدو په موخه سپارښتنې شریکې کړي دي.